صحیح که نه برابرې. سره ما ستا سره یو خبره کوله دلته د یو ملګري سره زما خبره راله په منځ کې که نه. هغه ما ته ووایي چې نسب چې دی په مور پسې نه ځي په پلار پسې ځي. نو ما ته ووایي چې تاسو خو د نبي علیه السلام د خاندان نه یې، ځکه چې ستاسو د نبي علیه السلام خو زامن نه و او د نبي علیه السلام مبارک لور وه. نو چې نبي علیه السلام لور وه نو ستاسو نسب په لور پسې نه ځي. نو نبي علیه السلام وایي چې لکه سید نه و، میا نه و، سید نه و، سادات نه و هغو. نو لکه په هغه پسې شجري نسب ستاسو نه دی تللی. ستاسو شجري نسب چې دی نو د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها پسې تللی دی، په نبي علیه السلام پسې نه دی تللی. نو ما ورته ووایي چې نبي علیه السلام زامن نه او لورې وه. نو د نبي علیه السلام خو زامن نه او لورې وه، نو لور چې ده نو دا د نبي علیه السلام الواد نه و، دا په سیدانو کې رانله. او بله خبره دا ده چې بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها الواد دي، نو موږ د نبي علیه السلام نوسي یو، نو موږ به دې کې هم راړو. بله خبره دې ما ته کړي چې موږ ټول د نبي علیه السلام الواد یو. نو ما یې داسې خو نه کېږي، په دې باندې زه بې پوه نه یم، خو ما یې د نبي علیه السلام موږ ټول امتیان یو. بیا د نبي علیه السلام چې کوم خاندان دی او د نبي علیه السلام وینه یو موږ، د نبي علیه السلام الواد یو موږ. نو په دې خبره کې یا زما سره لکوټې ټېډېدو، نو ما یې په دې ته ما ته لکوټې وضاحت وکړه. باچا سے مبارک تاسو دا میسج را لګلو او د کې هغه ورستا تاسو کړی دی د اهل بیت مبارک چې نسب خو کوم دی نو دا پلار پسې زینو فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها پسې نسب څنګه راړو. او دویمه دا د په دې کلیپ کې دا دی چې را د مونږ ټول چې کوم دی اهل بیت یو، نو د تین ډومبنه خدا ده چې د اهل بیت او اطلاق په چا باندې کېږي. اول په دغه باندې خبره کوم او بیا راځم اهل بیت الرسول صلی الله علیه وسلم ته. نو دا یا ساتي چې د اهل بیت نه مراد اهل او بیت، چونکه تاسو عربو کې پاتې کېږئ نو تاسو په د عربی د الفاظو ته صرف وګورئ. اهل بیت، بیت ویل شي کور ته، یعنی اهل د کور والا. اوس هر سړی خو د کور وال نشي جوړېدی کنه، هر سړی د کور والا نشي جوړېدی. نو دې دپاره به خامخا د کور چې کوم دی نو کم خلک دي. نو که چېرې دی دا وایي چې را مونږ ټول د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اولاد یو، نو بیا دا یاد وساتئ چې دی به بیا زکات او صدقه بیا نه اخلي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اولاد باندې زکات او صدقه دا بند کړي دي. خو خیر لومبه د اهل بیتو لږ تعریف کو. د اهل بیتو اطلاق چې پچا باندې کېږي او پچا باندې زکات او مال اغشتل حرام دي، نو هغه د بنو هاشم نه آل عباس، آل علی، آل جعفر او آل عقیل په دې کې شامل دي. په بعضو روایاتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل و عیال ته اهل بیت ویل شوي دي. لکه قرآن مجید کې الہ العالمین فرمائی انما بسم الله الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا انما يريد الله بشک الله تبارک وتعالى غواړي ليذهب عنكم الرجس چې لري کې تاسو نه هغه پلیتی اهل البيت د کور والو ويطهركم تطهيرا او پاک کی تاسو په پاکۍ سره. نو دلته اهل بیت نه مراد بیا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بی بیان را دي. ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څومره بی بیان دي نو هغه ته نه مراد دي. امام فخر الدین رازی رحم الله لیکلی دي چې په دې آیات کریمه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات تم شامل دي، ولی چې هغه د سیاق او سباق باندې پورا چې کوم دنو پدې کې. او د دین علاوه امام رازی رحم الله مخکې بیا لیکي چې دا زیاته بهتره او اولاده چې د اهل بیتو مصداق د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد ازواج مطهرات چې پای کې امام حسن، امام حسین رضی الله عنهما دا شامل دي. او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خصوصي نسبت او تعلق سره چې کوم دی
او هغه سره د قرب په وجه باندې په سبب د اهل بیتو کې دی. ښه دا خبره یا ساتي. او مخکې په حدیث وایم نو دغه وجه نه د آیات مفهوم دا شو چې دې کې مصداق صرف فاطمه تو زهرا علی رضی الله عنه امام حسن او امام حسین رضی الله عنهم دا چې کوم دنو په دې کې شامل دي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکره د سحر مونږ کو د جمعات نه بچتلو نړمبنه بلاړو د فاطمه تو زهرا رضی الله تعالی عنها کړه او کور سره به تیرېدون ورته به فرمایل الصلاة یا اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. دا روایت امام ترمذی ذکر کړی دی. ها دغه رنګي ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها روایت کوي چې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زناستم پکور کې یو خادم راغه ورته ویل چې علی او فاطمه رضی الله عنهما بار په دروازه کې ولاړ دي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې ما کړه دا اوریدل نو ماته وی چې ته یو طرف ته شه. زه د کور په یو ګوټ ته شوم یو طرف ته شوم. حضرت علی رضی الله عنه او فاطمه تو زهرا رضی الله تعالی عنها دای دن رالل او دای سره سره امام حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنهم واړو ماشومان په دې کې را دن نشول. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امام حسن او امام حسین رضی الله عنهما خپل غیږ مبارک کې واشتل او جوړې کې کینول او یو لاسی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نو او یو د فاطمه تو زهرا رضی الله تعالی عنها او د خپل بدن سره را یو ځای کړ. په دا وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم تور کمبل تور شړی هغه ځان نه چاپیره کړو او دای ځان سره یو ځای کړو به فرمایل چې دا زما اهل بیت دي دا زما اهل بیت دي. دغه رنګي چې کله آیات کریمه دا مسله رااله د عیسایانو سره نو مناظره کې دا بیا هغه کې مباهلت جوړه شو. نو دا هغه مباهله کې حدیث مبارک د مسلم شریف ته عن سعید بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي رواه مسلم. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ روایت کی دے فرمائے چې کله د آیت کریمه نازل شي قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم دا آیت کریمه نازل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم رو غختل دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام رو غختل سوک علی رضی الله تعالی عنہ وفاطمه او فاطمه رضی الله تعالی عنها وحسنا وحسینا امام حسن و امام حسین. فقال بیا رسول الله مبارک سلام فرمای اللهم هؤلاء اهل بیتی یا الله دا زما اهل بیت دي. نو چې حدیث مبارک نرالل چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا زما اهل بیت دي نو بس خبره ختم شوه. هاي نو بس بیا خو په دې کې څه خبره نشته دي. او دغه رنګ بل روایت د مسلم شریف ته اخیری روایت درته بل وایم بیا په دوه خبرې درته کوم. ښه حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې ورځ د سحر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی تشریف وروړو. په دغه وخت کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک باندې یو تور شړی مبارک و چې پاغه باندې اوغ د کیجاوی تصاویر جوړ شوی. نو په دغه وخت کې فجاء الحسن بن علي رضي الله عنه فأدخله ثم جاء الحسين فأدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رواه مسلم. وی رسول الله مبارک سلام په دغه وخت کې امام حسن رضی الله تعالی عنہ راغی.
رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه ځان سره په دې صادر کې دنک. ثم جاء الحسين، بیا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ راغی فادخل معه، رسول الله مبارک وسلم هغه ځان سره په دې کې را دنک. ثم جاءت فاطمه، بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها مبارک رااله، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه ځان سره دنک. ثم جاء علي، بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک راغی فادخله، هغه ځان سره د صادر کې دنکو. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، بیا فرمایل بشک غواړي الہ العالمین اراده کوي الله ليذهب عنكم الرجس، چې لري کې د تاسو نه هغه پلیتی اهل البيت، زما د اهل والو اهل بیتو، ويطهركم تطهيرا، او پاک تاسو په پاکی سره. دا آیات کریمه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي. نو دغه وجنه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نسب چې دی دا د فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها روان دی، او اهل بیت چې دی نو هغه دغه خلق دی. ها دا د رسول الله مبارک سلام کورواله دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او کچریته دا وای چې دا خو نسب نزي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډیرو صحیح روایتو نه بوایا انکار راشي. هغه انکار دا دی چې امام مهدی له به انکار راشي او ډیرو هغه نه بر انکار راشي، ځکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي په آخر وخت کې زما په اولاد کې زما په نوم باندې شریک چې نوم به محمد وي او د پلار نوم به عبد الله وي، د مور نوم به امینه، زما په اولاد کې به د امام حسن د اولاد نبوي، نو او په ټوله دنیا باندې به عدل راولي. نو کچری مونږ دا وایو نو امام حسن رضی الله تعالی په اولاد کې دي، نو کچری مونږ امام حسن رضی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولاد نو باسو یا د امام حسین، دا ټولو روایتونه به انکار بیا راشي. ها نو میسج قرآن وګت شو، خو باچا سه مبارک په دې باندې نورم ډیر داسې دلایل شته دي، خو اصل مسله دا ده چې دا هغه بغض یزید دی. ها دا یزیدیان چې کوم دي نو هغه همیشه د پاره دغه شان دي کوي، دا د یزیدو هغه یزیدیانو په دغه کې راغلي دي، نو دای د اهل بیتو نه انکار کوي. خو څوک چې د اهل بیتو نه انکار کوي نو دا یزیدی دی، بس په خبره دا اسانه خبره ده. څوک چې د دین انکار کوي دا یزیدی دی. ها نو په دې باندې نورم ډېر خبرې شته دي، خو دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه خصوصیت دی چې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام نسب چې دی دا د لور پسې تللی دی، ولې نارینه اولاد نو، او د دې وجه دا اخیری بس خبره ده کومه بس لاسومه چې بیا لور پسې ولې لاړو، خصوصیت ولې راغی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زامن مبارکه حضرت عبد الله، طیب، ابراهیم و غیره دا وفات شو، نو کافرانو بخندل چې لاړو او میراث بس خبره ختمه شو. نو الہ العالمین سورۃ کوثر نازل کړه، ها ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محبوب استا شان و موږ چتاو او دای بچ کوم ابتر وی. ها دا میراث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم شان څنګه اوچت شو چې الله تبارک وتعالى ورته اولاد د فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ورکړه. ها نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان اللهم هؤلاء اهل بیتی، یا الله دا زما اهل بیت دي. محبوب علیہ السلام ورته خپل اهل بیت ول، نو بس خبره ختمه ده. ها دا حضرت علی رضی الله عنه چې نور کم خاندان دی، بیا نو د نور بیبیان نه کوم اولاد دی هغه به اهل بیت نه دي، هغه ته علوی خاندان بیا ویل شي. ها دا علوی چې ورته لیکي دا د فاطمه رضی الله تعالی عنها علاوه چې حضرت علی ته نور کوم بیان وي دا غینه کوم اولاد نه ته بیا علوی خاندان وي، او د فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها د امام حسن د امام حسین چې کم اولاد دي دا ټول اهل بیت دي، دا سیدان دي، او بیا په دې باندې ډېر لوی بحث دي، خو بیا رانه خبره نوره موږ کېږي او میسج رانه وګت شو، بس هم چې دا به ان شاء الله کافي وي. ها وما علینا